کتونکو دی وخت زموږ سرګران زموږ ښکلی او ښایسته او دروند ملګری چې دی تعارف محتاج نه دی. شاهد بھائی السلام علیکم. السلام څنګه ښه؟ څنګه تاسو خیر ښه؟ الحمدلله. تاسو ته هرکلی وایي خیبر ټلویزیون ته. نن ماشاءالله ستاسو تیاریانې روانې دي پښتون ټیم په هکله به زموږ کتونکو ته څه وایي څومره تیاریانې دي ماشاءالله انشاءالله دې ځل بس تیاریانې ښې دي ماشاءالله او ټیم کمبینیشن ډېر ښه دی. اوورال ډېر ښکلی ټیم هر لحاظ نه بیلنس دی. بالینګ وکړسې یا بیټینګ وکړسې ویل بیلنس سایډ دی. دې وخت کې زموږ سره قدرمندو کتونکو یو بل ملګری یو بل ځوان یو بل ننګیالی ماشاءالله تاسو به کتلی د ده هډونه به تاسو کتلي په ګراونډ کې. خو نن ماشاءالله د پښتون ټیم حصه ده په اول ځل. نو شفیق الله شفیق چې زموږ د افغانستان د لوی کور سره تعلق دی او دنه به پوښتنه کوم چې ماشاءالله نن څه وایي دې زموږ کتونکو ته او موږ ته السلام علیکم. بېشکه اول خو د ټولو نه مخکې زه د الله ډېر زیات شکرګزار یم چې دا ماته دومره غټه موقع راکړه چې د پښتون ټیم سره یو ځای شوم. بیا د جي پي څومره مشران چې دي چې ماته دا موقع راکړې ده چې زه وکولی شم دې لوبډله کې ولوبېږم. نو خپلو مینوالو نه هم همدغه هیلې هر وخت دی چې په دعاګانو کې مې یاد ساتي او دغه لیګ دی انټرټینمنټ دی بیا د پښتون نوم ورپورې تړل شوی دی دغه ټیم پورې پوره. نو بیا هم د ستاسو د تلویزیون د لارې خپل مینوالو ته وایي چې راشي د نږدې څخه دغه لوبې مو ګوري او خپله پښتون لوبډله هم سپورټ کړي. پښتون ټیم هغه په هکله همیشه موږ خبره کوو او دې له زموږ په ډېر پر امید یو. خو د دې ځل زموږ سره زموږ مشر چې کوم دی هغه د پښتون ټیم مشر دی او زموږ د ټولو مشر دی تاج الدین بھائی. هغه سره به خبرې کوو چې هغه راته نن څه وایي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اول خو تاسو ته او د ای وی ټي خیبر او د پښتون ټیم ټولو مینوالو ته سلامونه وایم. الحمدلله تیر ځل هم موږ ډېر ښه پرفارمنس کړی خو یو بیډ لک چې د هغې یو میچ د وجې نه موږ د لیګ نه ووتلو او دا ځل الحمدلله موږ د هغې نه ډېر څه زده کړي دي. زموږ تیر کپتان چې کوم شاهد افریدي مشهور هغه دا ځل بیا کپتان دی. نو انشاءالله دې ځل به کوم تیر غلطیان شوي د هغې نه به ټول یو پوزیټیو هغه راخلو او انشاءالله هغه به په دې ځل ټول صحیح کوو انشاءالله. قدرمندو کتونکو څنګه تاسو ته پته ده شاپوروز ادران د تعارف محتاج نه دی ماشاءالله. څنګه چې ماشاءالله خدای پاک ول لقت اور دغه ورکړي دا شان خدای پاک ول اخلاق هم ورکړي دي او ډیره خلو بګي بهترین داسې بولینګ به تاسو کتلې ده. خو نن فرست ټیم زه به دا وایم چې په لومبي ځل دی په ټي 10 کې کلاویږي او د پښتون ټیم چې کوم دی نو د طرف نه نو تاسو څه وایي چې فرست ټیم تاسو را لې پښتون ټیم حصہ جوړه شو په دې اخلا زموږ کتونکو ته څه زه به دا وایم چې په پښتون ټول یو کنه او نه ما دا شوق چې زه د پښتون د ټیم نه ولوبېږم او د دا مې ارمان چې زه د پښتون ځکه چې ټول په پښتانه یو او په یو جذبې سره به لوبه وکړو او بل اسمه شاهد بھائی زموږ کپتان ده کنه او زه ډېر خوشحاله یم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو هم مننه ډېره او ټول د خیبر ټي وي چینل والا لیدونکو ته او اوریدونکو ته خپل سلامونه. زما ګران ماشاءالله په افغانستان لیګ چې ډېر ښه کارکردګي تاسو کړې وه د دې سره سره چې د نو فرست ټیم تاسو یو ځل بیا د پښتون ټیم حصه تاسو جوړې نو څه به وایې؟ واقعا یعنې که زه به وایم چې څنګه چې موږ ای پی ایل لیګ خپل وکړو نو دا د موږ ټولو افغانانو لپاره بلکې د پښتنو لپاره یو د ویاړ ځای ده او بیا ورسره څنګه د پښتون ټیم حصه شوم نو دا ما لپاره بیخي دا خوشحالي بیخي یو په دوه شوه. انشاءالله زه ټیم ګورم او هر هلک ماشاءالله چې څومره هلکان چې دلته دي انټرنیشنل پلیرز چې کوم راغلي دي ځکه واقعا ټول کرنټ پلیران دي لکه زه خپله اوس ټیم سره پاتې شوی یم نو کوشش به دا چې موږ کوم ټیم سره لوبه کوو نو بیا هغه زموږ ټیم اخره پورې چې څو پورې موږ هغه اخري میچ نه ورسره وکړو نو انشاءالله امید هم پوره ده او انشاءالله پوره خواري به کوو چې دا کپ پښتون ته وګټو ځکه الحمدلله پښتانه خو ټول یو نو انشاءالله دا کپ به دا ځل به ما زه څومره امید او توقع لرم خپل ټیم نه چې ورته ګورم نو ماشاءالله ډېر ښه ټیم ده. دې وخت زما سره دغه زما ګران دوستان زما وروڼه ولاړ دي غواړم چې دوی سره خبرې اترې وکړم د پښتون ټیم په هکله او ډېره د معلومات راکړي او خپل تعارف راته وکړي بلکې ما ته خو تعارف شته تاسو ته نشته نو دوی سره به خبرې اترې کوم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. زما ګران وروڼه خپل نوم؟ زما نوم غیاث الدین دی او زه د ټیم پښتون منیجر یم او ډېر خوشحاله شو چې تاسو راغلاست. ستاسو نه ډېره مننه ځکه چې هر وخت کې د پښتون ټیم چې کله او د پښتنو چې کله هم اواز شوی دی نو اول پکې د ای وی ټي خیبر اواز اوچت کړی چې هغو پکې ملګرتیا کړې په هر وخت کې نو ستاسو نه کور وداني او کور والدان نو څه ګڼئ چې دې ځل ماشاءالله الحمدلله سیزن 2 چې کوم دی نو هغه روان دی ډېر په زور او شور سره نو تاسو څه توقعات لرئ دې ځل انشاءالله کپ به راوړو که نه؟
ان شاء الله کب براوړو دې کې زه یو دا خبره کوم چې مهمه خبره دا ده چې په نړۍ کې چې د پښتون نیم आवाज اوچت شو یعنی په مخ کې چې د موږ ډیر بدنام او په دغه باندې پیژندل شو دیو کې زموږ سره زموږ ګران رور چې دی همیشه ډیر ګریټ انسان دی او د تعارف محتاج نه دی تاسو به همیشه ګورئ نوید بھائی چې دی نو هغه د پښتون ټیم ډیر زیات لکه مطلب دا دی چې سټرګل کوي منډه تړل کې دی پر خپل معلومات راکې خود څه خبرې کوي چې دین نه سو السلام علیکم وعلیکم السلام ډیر مننه د ویټي خیبر د مرګرو نم او خصوصا د کتونکو نه پښتون سره ډیره زیاته مینه کړې ته شوی کارم ډیره زیاته مینه خو درې ده ټیم کومه اوورال ګورو نو ماشاءالله لکه څنګه شاده فریز ذکر وکړي چې دا ټیم افورټس دی یا مهنت کیږي دغه لپاره ان شاء الله چې دی پر لمنګه سوته باوري یو چې ان شاء الله موږ به دغه کپ راوړو ځان سره د پښتنو لپاره ان شاء الله نو اکټیویټیز روان دي الحمدلله ډیر خدي د نړۍ د ډیر لور ځین نه خلک میسجونه را لېږي پیغامونه را لېږي او زمونږ سره چې کم دینه د مرګري کېدو د لپاره ویډیو میسج هم ریکارډ کړی ډیر خوشاله یم الله دې وکړي چې د پښتانه چرته وي دغه څه د خاد آباد دی دغه څه دی د سپورتس او د امن او د سوکالۍ لپاره دی مخ پر روان دي روان وي نوید به سبا چې پښتون ټیم جی پی او خیبر چې دینو یو شان روان دي په یو دغه روان دي خیبر ټلویزیون په خپل بسوي د پښتون په خپل بسوي د جی پی په خپل بسوي چې دغه مرګرتیا زمونږ چې دغه د کم نظر تاسو تقریبا نن 2 کال مخکې کله چې حبیب صاحب دغه آیډیا موږ سره شیر کړله چې نه کې دغه د پښتون په نوم باندې ټي10 اوور کرکټ ټورنمنت جوړیږي نو خدای ګوزي په خپل باندې ذات ملاتړ او دا غوي آیډیا او کنسپټ هم دا کومه وګورو پښتانه همیشه د بدو ټکو سره یاد شي دي کاغه د جنگ دی کاغه جدل دی کار سدي شکر الحمدلله دی پر تکثر د پښتنو غو مثبت اړه خلکو تر ښکارا شو چې پښتانه سپورتس کې دي پښتانه په بزنس کې دي پښتانه په نور ډیرو ساينس کې دي ټیکنالوژي کې دي دغه سيزونه درلواندې کول یو موقع مثبت هغه موږ ترلواندې شو چې موږ سپورتس تلاري د پښتنو نوم د روخانه کولو کوشش کوو جنرال پټرولیم دغه کاوش چې کوم دی واقعي د سټایل ور دی چې دغه څه د نړۍ د انټرنیشنل پلیئرز ارینج کی غراشي د ټورنمنت کې د پښتنو د پاره یو خاصه تیری او د خو یعنی کې مثبت اکټیویټي مو د قتلو مکمل او شی غوږی لپاره یو خو انکریجمنت هم دی دیو خیر از د ملګری ولر دي دینه پښتنه کوم چې آیا د پښتون ټیم په اړه کې راته دي سم معلومات راکړي او سهلي زلي دي روان دي السلام علیکم وعلیکم السلام زه فضل خالق افریدي خبره کوم پښتون ټیم نه او موږ ټول چې کومه د دې ملاتړ ته راغلي یو او پښتون یو ټیم چې مطلب پورا وړ کې چې کومه دی ولا نه ما لګینی دا یو ضلع یغه سره تعلق نشته بلکې چې کوم طرف ته پښتون دا الله رو بر چې کوم دې کې پښتون دا هغه موجود هغه مودا ټیم دا نو موږ ټول چې کومه دې سپورټ وکړو او متفکر چې هر ځای کې چې کوم د پښتون ټیم سپورټ وکړو زمانو محمد شاله د پښتون ټیم منیجمنت نه د ټولو نه منګه ریکوست دی چې پښتون ټیم سپورټ کی ډیر مننه کور مودان Pashtoon, united with GP Lubricants.